د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د یوې څېړنې په اساس په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال راهیسې په افغانستان کې 60% جنکۍ او 50% هغه هلکان د ابتدایي زده کړو څخه بې برخې دي د کومو چې په ښوونځو کې د زده کړو ترلاسه کولو عمرونه مکمل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د تعلیم څخه بې برخې کېدو له وجې اکثره ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او بیا ځینو څخه پکې ناوړه استفاده هم کیږي. البته نجونې د کورنۍ د خوا نه په اجباري ودو باندې په هغه ودو باندې چې دوی قانوني سنو ته نه رسېدلي په نکاح کېږي او د دوی په مقابل کې د ډېر تاوتریخوالي نه استفاده کېږي او په همدغه شکل باندې د هلکانو نه هم ناوړه استفادې کېږي. دوی اجباري کارو ته یا شاقه کارو ته مجبورېږي او د دوی نه یوازې دا چې ټولنه کې د مفید انسانان نه بلکې مضر انسانان واقع کېدای شي او دوی د ټولنې آینده لپاره ډېر خطرناکه انسانان دي. د یونیسف د راپور تر مخه ځینې هغه ماشومان چې په سکولونو کې داخل دي بیا هم زده کړې نه کوي ځکه چې د تیرو کلونو جګړو او خراب انفراسټرکچر د ماشومانو لپاره دغه تعلیمي ادارې غیر محفوظه جوړې کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د تعلیم د ملاتړ په موخه جاپان $10 میلیون مرسته کړې چې تر مخه به 55,000 ماشومانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې او ماحول برابرولی شي. کارپوهان وایي د تیر وخت په پرتله اوس په افغانستان کې د امن وضع ښه شوې باید د هیواد موجوده واکمن د ماشومانو د تعلیم لپاره کوټلي ګامونه واخلي. صد لرو پرتو سیمو ته د دولت لاسرسی یا دوی نشوی کولی عامه خدمات وړاندې کړي نو جګړه د ټولو هر څه مخه نیولې وه او دوی نشوی کولی چې تعلیم یا زده کړه وکړي. نو دا چې اوس امنیت راغلی او ټول هېواد کې امنیت دی جګړه نشته پای ته رسېدله نو اوس د دولت نه د اوسني صفت نه غوښتنه ده چې ټولو ته مساوي ډول زده کړو زمینه برابره کړي او اوس هغه پخوانۍ بهانې چې کومې بهانې وې امنیت نشته یا جګړه وه هغه ختمې شوي دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د واکمنېدو وروستو د منځنۍ درجې ښځینه زده کوونکو او په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی دی چې د څېړونکو په وینا دا به د هیواد راتلونکی ډېر اغېزمن کړي. که څه هم نړیواله ټولنه د طالبانو د پریکړو ته سخت غبرګون ښایي خو طالبان دا د هیواد داخلي مسله بولي او وایي باید د سیاسي ګټو لپاره ونه کارولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.